د بلخ ولایت د پولیسو جلب و جذب قمندانۍ مسؤلان وایي د پولیسو لیکو کې د جلب و جذب کچه زیاته شوې چې مخکې په دې ولایت کې د پولیسو په تشکیل کې څه باندې 1800 کسانو فعالیت درلود چې اوس دغه شمیر 2500 تنو ته رسېدلی. د بلخ ولایت د پولیسو د جلب و جذب قمندان وایي مخکې په دې ولایت کې د پولیسو په تشکیل کې څه باندې 1800 کسانو فعالیت درلود چې د کورنیو چارو وزارت د لارښوونې او اړتیا پر بنسټ دغه شمیر اوس 2500 تنو ته پورته شوی. نوموړی وایي چې مجاهدین د پولیسو په اکاډمۍ کې د مسلکي او نظامي زده کړو وروسته په وړ ځایونو کې پر دندو ګمارل کیږي. 600 بست دیگه اضافه شده که میشه 2453 نفر. البته مربوط قماندانی امنیه بدون سرحدات میدان هوایی 2253 نفر است. دیگه ما گذشته از 200 نفر دیگه که میدان هوایی و کندک حمایوی و سرحدات ایجا میشه خارج تشکیل از قماندانی امنیه داریم. هغه همدارنګه ویل چې د پولیسو په لیکو کې 143 تنه ښځینه پولیسي د اړتیا په اساس په دولتي ادارو کې هم کار کوي. اینا 143 بسته که داریم اینا به عنوان رسمی کار میکنن. دیگه دومیشه که اینها ما تقریبا در طی 6 ماه گذشته ما 53 نفر از اینها را جذب کردیم که سابقا متبقی از اینها جذب شده راه بودن. له بلې خوا د یاد ولایت د پولیسو په اکاډمۍ کې شامل کسانو د مسؤلانو د نیک چلن او اسانتیاو څخه خوښي وښوده. دوی ژمنه کوي چې د خپل هیواد او خلکو لپاره به کار کوي. او زه غواړم چې د افغانستان ټولو مخلوق ټولو خلکو ته خدمت وکړم، ښه توګه سره وظیفه ادا کړم. دلته راغلی یم جلب جذب ته. انشاءالله کارا بسیار به خوبی پیش می روه. الحمدلله همگیشان به افراد خودشان بسیار دلسوزانه خدمت میکنن. انشاءالله کدام مشکلی نداریم. نه انشاءالله موږ د امارات څخه ډیر خوشحاله یو، د دې مسؤلینو څخه هم خوشحاله یو چې موږ دلته راځو نو چې ځان ثبتوو او کار مو انشاءالله ډیر په مخه روان دی. که څه هم مسؤلان د پولیسو د همکارۍ څخه مننه کوي خو بیا هم د امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې خپلې دندې په ښه توګه مخته یوسي.